د چین په کوربتو په هانګجو ښار کې د پارا اولمپیک اسیایي سیالۍ د روانې اکتوبر میاشتې په 20 نیټه پیلیږي. د پارا اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي چې په دې سیالیو کې له افغانستان څخه په 5 ورزشي رشتو کې لوبغاړي ګډون کوي چې له ډلې د ویلچر باسکټبال ملي لوبډله څو ورځې وړاندې د چین هانګجو ښار ته رسېدلې او پاتې نورې د پاور لفټینګ، تکواندو، لامبو وهلو او ځغاستې لوبډلې به هم د اکتوبر په 19 نیټه د چین هانګجو ښار ته سفر وکړي. د افغانستان د پارا اولمپیک ملي کمیټې رئیس محمد یوسف افتخار د ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې څخه ډیره تمه لري چې په یادو سیالیو کې به ښې لاسته راوړنې ولري. یو هم د ویلچر باسکټبال ټیم دی چې زموږ تر ټولو قوي ترین ټیم دی او موږ ورباندې ډیر حساب کوو. تاریخ ته په کتو د دوی تیر ته په کتو سره دوی وکولای شول چې په ډیرو منطقوي او په بین المللي میادینو کې ښې لاسته راوړنې ولري. د دوی قرنطین او همداراز تمرینات په منظم ډول په تیره یوه میاشت کې ترسره شوي دي او هر څه یې ښه ترسره شوي دي. امید لرو چې ښې نتیجې به هم. د پارا اولمپیک په اسیایي سیالیو کې ګډون کوونکي د ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې لوبغاړي وایي دوی یادو سیالیو ته ډیر زیات تمرینات ترسره کړي دي او په لوړ مورال سره په دې سیالیو کې ګډون کوي. دوی وایي هیله لري چې هیواد ته به له میډال سره یو ځای راستنیږي. هلکانو ماشاءالله په کابل کې هم تمرین وکړو، په هرات کې هم تمرین وکړو او د دې نه مخکې چې زموږ کومې مسابقې په تایلنډ کې وایي کې موږ نایب قهرماني راوړله. انشاءالله زموږ امید او توقع هم همدا ده چې په چین هیواد کې مډال ترلاسه کړو او انشاءالله ډک لاس افغانستان ته راشو. هلکانو ډیر زیات تمرین کړی دی، زحمت ایستلی دی او آماده دي دپاره چې په لوړ مورال سره موږ وکولی شو چې د مسابقو کې ګډون وکړو او انشاءالله د خدای نه تمه لرو چې یو لاسته راوړنه به ولرو په دې ټورنامنټ کې. بلخوا بیا د پارا اولمپیک په اسیایي سیالیو کې د تکواندو ملي لوبډلې ګډون کوونکي لوبغاړي او روزونکي وایي دوی په لومړي ځل له هیواده بهر په سیالیو کې ګډون کوي خو زیاتوي چې بشپړ چمتووالی نیولی او هیله لري چې ښې لاسته راوړنې به ولري. انشاءالله موږ خپل تکلیف زحمت ایستلی ده چون یو علت شته چې دغه بازیکنان چې دي اوس دا نوي دي بیخي سفر نه دی لیدلی. دوی په دې سفر ته تکواندو کې تګ نه ده کړی چون تجربه نه لري او انشاءالله زه په هغه امید لرم چې یو څه لاسته راوړنې به ولرو انشاءالله. مونږ د مسابقه تیاری لپاره هر ورځ 2 تایمه تمرین کوو، سهار او مازدیګر. سهار 8 بجې شروع کیږي تر 9:30 بجو پورې او مازدیګري له 3 تر 5 پورې تمرین دی. او ډیره خوشحالي او بعد دا پلان لرو چې لاړ شو هغې نه یو مډال واخلو یا دستاورد لرو. له افغانستان څخه د پارا اولمپیک په اسیایي سیالیو کې په 5 بیلابیلو ورزشي رشتو کې لوبغاړي په داسې حال کې ګډون کوي چې د روانې اکتوبر میاشتې په 8 نیټه د چین په کوربتو په اسیایي سیالۍ پای ته ورسېدلې او افغان لوبغاړو ترې په 11 بیلابیلو ورزشي رشتو کې 15 میډالونه هیواد ته راوړي دي.